فیسبوک یو له هغو ټولنیزو رسنیو څخه ده چې میلیونز یوزر لري. که چیرې تاسو پر فیسبوک باندې یوه ویډیو اپلوډ کړئ او دغه ویډیو ترلاسه کړي 1000 لیدونکي، په دغه وخت کې تاسو کولی شئ چې له فیسبوک څخه $15 وګټئ هغه وخت کله چې ستاسو فیسبوک پاڼه مانوټایز شوې وي. اوس به ستاسو سره دا سوال پیدا کیږي چې څرنګه کولی شو فیسبوک پاڼه مانوټایز کړو. هغه کوم اصول او قوانین دي چې د بشپړولو وروسته یې موږ او تاسو کولی شو د فیسبوک پاڼې یا فیسبوک پروفایل مانوټایزیشن ترلاسه کړو او وکولی شو له همدې لارې څخه آنلاین ارنینګ پیل کړو. په دغه ویډیو کې در سره ټول معلومات شیر کول غواړم. د همدې ویډیو له لیدلو وروسته تاسو سره هیڅ داسې کوم سوال نه پیدا کیږي چې تاسې په اړه پر ګوګل یا هم یوټیوب کې سرچ او څیړنه وکړئ چې څرنګه کولی شو له فیسبوک څخه ارنینګ وکړو، څرنګه کولی شو د فیسبوک پاڼې مانوټایزیشن ترلاسه کړو، ځکه چې ټول معلومات در سره پر دغه یوه ویډیو کې شیر کول غواړم. همدا ویډیو وګورئ او اړوند لارښوونه ترلاسه کړئ او د همدې مطابق مخته لاړ شئ. انشاءالله ستاسو فیسبوک پاڼه به حتمي مانوټایز شي که چیرې تاسو د همدې ویډیو مطابق مخته لاړ شئ. لومړی دوستانو راځو د فیسبوک پاڼې مانوټایزیشن اړوند قوانینو باندې بحث کوو. کله چې یو شخص غواړي چې له فیسبوک څخه ارنینګ پیل کړي، باید د یاد شخص پروفیل یا د یاد شخص فیسبوک پاڼه 10,000 فالوورز ولري. دوهم، یاد شخص چې کومه ویډیو پر فیسبوک باندې اپلوډ کوي باید یې هغه خپلې وي. فیسبوک په کاپي رایټ ویډیو باندې پیسې نه ورکوي. پوښتنه پیدا کیږي چې کاپي رایټ ویډیو کومې ویډیو ته ویل کیږي؟ هغه ویډیو چې تاسو له فیسبوک څخه ډاونلوډ کړئ او دوهم ځل لپاره پر فیسبوک باندې اپلوډ کړئ، همدې ته ویل کیږي کاپي رایټ ویډیو. پر دغه ډول ویډیوګانو باندې فیسبوک تاسو دپاره پیسې نه درکوي او تاسو نشئ کولی چې په دغه طریقې له فیسبوک څخه ارنینګ وکړئ. دریم، ستاسې شته ویډیوګانې باید 80,000 منټ ویوز ترلاسه کړي. په 80 ورځو کې ستاسو ویډیوګانې باید 80,000 دقیقې ولیدل سي. او څلورم رولز یې دا دی چې ستاسو پر یو الیجیبل هیواد کې شتون ولرئ. هغه هیواد چیرته چې د فیسبوک مانوټایزیشن اویلیبل وي. مګر په افغانستان کې شتون نشته، څرنګه کولی شو د افغانستان د لارې خپل فیسبوک پاڼه مانوټایز کړو؟ دلته سوال دا پیدا کیږي چې موږ دوه ډوله ایډیانې لرو، یو فیسبوک پاڼه او یو فیسبوک پروفیل. کله چې تاسو غواړئ د افغانستان د لارې فیسبوک ته کار وکړئ او غواړئ د افغانستان د لارې خپل فیسبوک پاڼه مانوټایز کړئ، نو تاسو د پروفیل د فیسبوک ایډي پر ځای فیسبوک پیج یا فیسبوک پروفیل انتخاب کړئ. فیسبوک پروفیل دا معنا چې تاسو کولی شئ په یاد پروفیل کې یو بل شخص هم اډمین کړئ. کله چې تاسو 10,000 فالوورز ترلاسه کړل، ستاسې ویډیوګانې خپلې وي، همدارنګه ستاسو لیدونکي ترلاسه کړل او تاسو د فیسبوک دغه کرکټیریا ټوله مکمل کړه، بیا تاسو د ریټ منیجر د لارې فیسبوک ته اپلای وکړئ. شاید ستاسو فیسبوک پاڼه مانوټایز شي د ریټ منیجر د لارې. دا چې ریټ منیجر وایي څه ته او څرنګه کولی شو اپلای ورته وکړو، ما ورباندې آلریډي یوه ویډیو جوړه کړې چې لینک یې د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. خو که چیرې ستاسو فیسبوک پاڼه د ریټ منیجر د لارې مانوټایز نشي، نو بیا تاسو کولی شئ چې خپل دغې فیسبوک پاڼې دپاره یو بل شخص اډمین اضافه کړئ. هغه هیواد څخه یو تن اډمین اضافه کړئ کوم چې په بهر هیواد کې ده. د مثال په ډول په سعودي عرب کې ده یا هم په بل بهر هیواد کې ستاسو یو ملګری دی، یو خپلوان شتون لري، همغه خپل فیسبوک پاڼې ته اډمین کړئ. نو تاسو ته به سیټ اپ حتمي درکول شي د فیسبوک لخوا. بیا همدغه کومې پیسې چې تاسو ته فیسبوک اکاونټ کې جمع کیږي، دغه به تاسو بیا په بهر هیواد کې راوباسئ، یعنې په بهر بانکي اکاونټ ته او نوموړی شخص بیا تاسو ته پر بېلابېلو طریقو خپل هیواد ته رالیږي او د همدې لارې څخه بیا تاسو د فیسبوک څخه ارنینګ کولی شئ. په اوسني وخت کې ځینې ملګري پر یوټیوب او همدارنګه پر فیسبوک باندې ویډیوګانې اپلوډ کوي او طریقه یې داسې ده چې تاسو د وي پي ان د لارې ګټه پورته کړئ او خپل لوکیشن د وي پي ان د لارې تغییر کړئ. د همدې لارې به تاسو مانوټایزیشن ترلاسه کړئ. خو په یاد ولرئ دوستانو، کله چې تاسو وي پي ان استعمالوئ، تاسو به وکولی شئ چې د یوې میاشتې یا هم 2 میاشتو دپاره د فیسبوک څخه ارنینګ وکړئ. حتمي فیسبوک پر دې باندې خبرېږي چې تاسې د وي پي ان د لارې خپل لوکیشن تغییر کړی ده. کله چې فیسبوک پر دې خبر سو، نو ستاسو فیسبوک پاڼه شاید ډیلیټ سي، شاید مانوټایزیشن د تل لپاره د لاسه ورکړي. نو تاسو هیڅکله دا غلطي مه کوئ چې د وي پي ان څخه استفاده وکړئ.
دوهم، ډېر ملګري د بل شخص پر کنټینټ باندې کار کوي. کله چې تاسو غواړئ له فیسبوک څخه د اوږدمهاله وخت لپاره ارنینګ وکړئ، نو تاسو د بل شخص په کنټینټ باندې کار مه کوئ، مګر خپله ویډیو جوړه کړئ او دغه ویډیو پر خپله اپلوډ کړئ. او دریم دا چې ځینې ملګري د پروفیل کې کار کوي. پروفیل یعنې فیسبوک آی ډي پر مخ وړي. د فیسبوک پروفیل پر ځای خپل ځان لپاره یو پروفیشنل فیسبوک پاڼه جوړه کړئ. که چیرې طریقه درته نوې ده، نو د ویډیو ډسکرپشن څخه لیدنه وکړئ. ما ورباندې الریډي یوه ویډیو جوړه کړې. او څلورم دا چې که چیرې دغه ټولې طریقې تاسو ته مشکل ښکاري او نه غواړئ د افغانستان د لارې له فیسبوک څخه ارنینګ وکړئ، نو بیا یوازینۍ حل لاره دا ده که چیرې تاسو په بهر هیواد کې یو تن ملګری لرئ، یو دوست لرئ، همهغه ته ووایئ چې تاسو دپاره یو فیسبوک پاڼه ستاسو پر نوم باندې جوړه کړي او تاسو نوموړي شخص ته ویډیو پر واتساپ، ټلګرام او یا هم مسنجر د لارې ورلیږئ او نوموړی شخص به پر فیسبوک باندې اپلوډ کړئ ستاسو پر فیسبوک پاڼه کې. نو د همدې لارې به تاسو ډېر په اسانۍ سره سیټ اپ ترلاسه کړئ د منوټایزیشن. نوموړی شخص به بانک اکاونټ ورسره لینک کړي. کله چې دغه هر څه پروسیسه بشپړه سوه، له هغې نه وروسته تاسو غوښتنه وکړئ چې تاسو هم پر یاد پروفیل یا په یاد فیسبوک پاڼه کې اډمین سئ. کله چې تاسو اډمین سئ، نو له هغې نه وروسته بیا تاسو کولی سئ له افغانستان څخه هم فعالیت وکړئ، مګر پیسې به په بهر هیواد کې همغه اکاونټ له لارې راوباسي او تاسو ته به د افغانستان ته په بېلابېلو طریقو رالیږي. ګرانو دوستانو، دا هغه معلومات وو چې د فیسبوک مانوټایزیشن دپاره اړین ول. که چیرې تاسو هم غواړئ له فیسبوک څخه عاید ترلاسه کړئ، نو د همدغې ویډیو دغه کوم معلومات مې چې تاسو ته وړاندې کړل، د همدې مطابق مخ ته لاړ شئ. انشاءالله ستاسو فیسبوک پاڼې به حتمي منوټایز شي. له دې څخه بغیر نور هیڅ داسې طریقه نشته چې تاسو خپل فیسبوک پاڼه منوټایز کړئ. که دغه ویډیو معلوماتي او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، حتمي لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ، چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیو هم تر تاسې در ورسیږي. میلاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.